Assalamu alaikum. امیلا با پرگزایم د ویندوز 10 پن 3D ویدیو گرافیک ښوونیز ویدیو په سلسله کې اسپیکټ ریشو ټاپک لپاره ستاسو سره یم. وړاندې تر دې چې اسپیکټ ریشو باندې رڼا واچوم، لومړی غواړم چې تاسو له ځینو اصطلاحاتو سره آشنا شئ، لکه ویدیو او ویدیو کې فریم یا فریم ریټ او ریزولوشن. نو راځئ چې پایلې له ویدیو څخه وکړو. ویدیو سیکوینس یا یو ترتیب د ستل یا ساکنو تصاویرو دی چې په یو ځانګړي سرعت کې متحرک کیږي. فریم عبارت دی له یو انځور څخه او ډیر فریمونه یعنی ډیر انځورونه. فریم ریټ څرنګه چې ویدیو یو ترتیب یا سلسله د ستل یا ساکنو تصاویرو ده او هر فریم د یو انځور نمایندګي کوي، نو فریم ریټ نه مطلب تعداد د تصاویرو نه دی چې په یوه ثانیه د ویدیو یا فلم کې څرګندیږي. د بیلګې په توګه که تاسو د کیمکورډر په ذریعه یو فلم په 40 FPS کې کپچر یا واخلئ او بیا یې پروجیکټ یا پلی کړئ، نو اخیستل شوی ویدیو به په یوه ثانیه کې 40 مختلف ساکنو تصاویرو ته موشن یا خوځښت ورکوي چې همدا تحرک د ویدیو په بڼه څرګندیږي. خو لوړ FPS سبب کیږي چې حرکت د تصاویرو د سترګو تر وړاندې بغیر له کوم خنډ او ځنډ څخه ترسره شي. ګڼ فریم ریټونه د مختلفو مقاصدو لپاره استعمالیږي، لکه 40 FPS یعنی فریم پر سکند د ویب، ټي وي او فلمونو د تولید لپاره یو منل شوی استاندارد دی. 30 FPS یا فریمز پر سکند د ټي وي ژوندۍ برنامې لکه نیوز، سپورت، کنسرتونه او نورو لپاره استعمالیدای شي. 80 تر 120 فریمز پر سکند نه د سلو موشن ویدیو په تولید کې کار اخیستل کیږي چې بیا ځلې د سلو موشن په توګه کتل کیږي، لکه ویدیو گیمونه چې ډېر چټک کړنې درلودونکي دي یا هم سپورتي لوبې. اوس چې اړین اصطلاحات واضح شول، راځو اسپیکټ ریشو ته چې اسپیکټ ریشو څه ته وایي. اسپیکټ ریشو یعنې ستاسو ویدیو څومره پلنه ده. اسپیکټ ریشو متناسب رابطې د ویدیو پلنوالي او لوړوالي ته اسپیکټ ریشو وایي چې په انګریزي کې پروپورشنل ریلیشنشپ ورته وایي. اسپیکټ ریشو چې په خپله د انګریزي لفظ دی، اسپیکټ ښکاره کولو ته وایي او ریشو نسبت ته وایي، یعنې پرتله کول، یا هم په بله معنا د دوو متجانسو یا همجنسو کمیتونو ترمنځ رابطې ته ریشو یا نسبت وایي چې یو کمیت له بل کمیت څخه څومره لوی یا کوچنی دی، لکه دلته چې د ویدیو پلنوالی او لوړوالی سره پرتله کیږي. اسپیکټ ریشو د دغو نمبرو په ذریعه ښودل کیږي چې پلنوالی او لوړوالی په ګوته کوي. 4x3 3x2 1x1 16x9 9x16 لکه 800x600 ابعادو د ویشلو یا اختصارولو څخه وروسته 4x3 په لاس راځي، او چې 4x3 تقسیم کړو نو 1.3 اسپیکټ ریشو په لاس راځي، او یا هم که چیرې 19 پر 10 په داسې نمبر وویشو چې نور د ویش وړ نه وي، نو 16/9 اسپیکټ ریشو په لاس راځي، او 16/9 اسپیکټ ریشو له ویشلو څخه وروسته هم 1.8 په لاس راځي. پام وي چې په ویدیو کې ریزولوشن او اسپیکټ ریشو سره تړاو خو لري خو انټرچینجبل نه دي، په دې معنی چې یو شان یا مساوي نه دي او په عجز کولو یې کوم ځانګړی تغییر نه تر سترګو کیږي. یعنې تاسو کولی شئ چې 16/9 اسپیکټ ریشو ویدیو ولرئ چې کیدای شي ریزولوشن یې 240p یا HD، 1080p یا فول HD، 1080 یا 4K وي. په هر صورت هر کله چې ستاسو ریزولوشن یو له دغو څخه وي، نو ستاسو اسپیکټ ریشو ضرور 16/9 ده. نو اسپیکټ ریشو یو نسبت دی د انځور یا سکرین د پلنوالي او لوړوالي په منځ کې، لکه همدا 16/9. په ویدیو کې ریزولوشن تعداد د پکسلو دی چې په یوه فریم یا یو انځور د ویدیو کې شتون لري چې معمولا د ویډ هایټ په بڼه ښودل کیږي، لکه 19 په 1080 ابعاد چې پلنوالی او لوړوالی ښیي، یا هم معمولا 1080p نومول کیږي. که چیرې پلنوالی په لوړوالي کې ضرب شي نو د ټولې ویدیو ریزولوشن موږ ته راکوي. 16/9 اسپیکټ ریشو یا د ښکاره کیدلو فریم یو منل شوی استاندارد د ټولو ویدیو لپاره دی چې موږ یې په ویب، ټي وي او فلمونو کې ګورو،
سمارت فون یا زیرک تلیفونونه DSLR او کمکودر و خپله په همدې اسپیکټ ریشیو ویډیو ریکارډ یا شوټ کوي. زړو تلویزیونونو سیټ په 4:3 اسپیکټ ریشیو کې ول. همدارنګه زړو کمکودر 4:3 اسپیکټ ریشیو استعمالوله، خو په اوسني دور کې ګڼې اسپیکټ ریشیو لرو. افقي، عمودي، مربع شکل اسپیکټ ریشیو. نو ویلی شو چې موږ هر وخت ویډیو په ګڼو اسپیکټ ریشیو کې ګورو. دا چې تاسو ته کوم اسپیکټ ریشیو کارول پکار دي تړاو لري په دې پورې چې ستاسو ویډیو چیرته خپل ژوند تیروي. که چیرې ویډیو مو ویب ته پورته کوئ نو 14:9 اسپیکټ ریشیو وکاروئ. که ویډیو مو مربع شکله پلاتفارم لپاره جوړوئ نو 1:1 اسپیکټ ریشیو وکاروئ، او که ویډیو مو د عمودي پلاتفارم لپاره جوړوئ نو 9:14 اسپیکټ ریشیو وکاروئ. او بلاخره که غواړئ ویډیو مو سینماسکوپ غوندې ښکاره شي کولی شئ الټرا واید اسپیکټ ریشیو باندې فکر وکړئ چې 2.4:1 اسپیکټ ریشیو ده. نو په پای کې ویلی شو چې هر ډول اسپیکټ ریشیو چې مو کاروو په اصل کې د خپلې ویډیو پلانوالی او لوړوالی کې تغییر راولو چې همدې ته اسپیکټ ریشیو وایي. او ریزولوشن په دواړو لوریو پلانوالي او لوړوالي کې د پکسلو تعداد تعیینوي، چې د پلانوالي او لوړوالي له ضربولو څخه وروسته ټول ریزولوشن مو معلومیږي. نو نتیجه دا شوه چې اسپیکټ ریشیو یو نسبت یا په ساده الفاظو د ښکارېدو کړکۍ دی چې د انځور یا سکرین د پلانوالي او لوړوالي په منځ کې دی، او هر مقدار ریزولوشن HD، فول HD، 4K او نور په همدې کړکۍ کې راځي. دا ول د دې ښوونیزې ویډیو محتویات د اسپیکټ ریشیو په اړه. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک او شیر کړئ، او که چینل ته نوي یاست نو سبسکرایبول مه هیروئ. تر بلې ښوونیزې ویډیو ښې چارې.